د نصیحت څخه ډکې خبرې. نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل. عزتمنو دا څو خبرې تاسې ښه په غور سره واورئ. که چیرې په دا حالاتو کې موږ تاسو یو نو پر خپلو ځانونو باندې باید وژاړو. کله چې خپل ځان د شهواتو د خواهشاتو په مقابله کې ضعیفه کمزوري وګڼئ او د ګناهونو د پاره خپل ځان طاقتور او قوي ووینئ نو پر خپل حال باندې ژاړ. کله چې یو بد کار وویني او بد یې ونه بولي او کله چې ښه کار وویني نو هغه ښه کار خوار وګڼي، خوار یې وبولي نو پر خپل حال ژاړ. کله چې د لمونځ د عبادت څخه عادت ته واوړي او د راحت پر ځای باندې ستړیا وګڼي نو په داسې حالت باندې باید وژاړي. لا تغرق فالدنيا زوال فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن. کله چې په خپل ځان کې د ګناه کولو سره بې پروایي ووینئ او دا دې خوښه وي چې د علام الغیوب سره مبارزه وکړي نو په داسې حال کې پر خپل حال باندې ژاړ. کله چې په عبادت او طاعت کې خوند نه محسوسوي نو پر خپل حال ژاړ. کله چې د زړه په غمونو او ژوند په تکلیفونو ډک سي خو ته د شپې د درېیمې حصې څخه کار وانخلې، یعنې د شپې راپورته نه سې تهجد ونه کړې، الله ته ونه ژاړې نو پر داسې حال باندې ژاړ. الله بقرآن يعصمنا إن غصنا مال إن مهمتنا في الدنيا ندعو. کله چې ته په دې پوهېږې چې حساب در سره کیږي او بیا هم خپل وخت په بې فایده شیانو کې تېروې نو پر خپل حال ژاړ. کله چې د قرآن کریم اورېدل تاثیر نه در باندې کوي نو په داسې حال کې پر خپل حال ژاړ. کله چې ته په فانی دنیا پسې ځغلې منډې پسې وهې د خلکو سره مقابلې او سیالي کوې لیکن د الله جل جلاله په عبادت کې د هیڅ چا سره مقابله او سیالي نه کوې نو په داسې حال کې پر خپل حال ژاړ. کله چې په دې پوه سې چې د عمر ډېره برخه دې تېره سوې ده او بیا هم پر غلطه لار روانې رهیې نو په داسې حال کې پر خپل حال ژاړ. کله چې دې پر قرآن باندې ګردونه ولیدل یعنی تلاوت یې نه کوي دوړې پر پرتې وي نو په داسې حال کې پر خپل حال باندې عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ونمد يد. کله چې ته په دې پوه سوی یې چې د توبې دروازه در هغه پورې خلاصه وي چې در څو ژوندی وي یعنی روح اخیستل دې شروع سوي نه وي نو په کار دا ده چې د مرګ هېڅ درک نه دی معلوم، د مرګ هېڅ اته پته نشته چې کله به روح د سړي د بدنه وځي نو ژر د ژره پر داسې حال باندې وژاړه. د الله و طرف ته رجوع وکړه او د خپلو ګناهونو بخشش د الله څه وغواړه چې الله ته ژاړې کومه اوښکه ته تویوې دا به ستا د توبې د قبولېدلو سبب ګرځي او کم حالاتو کې څه اخته د دې سبب الله ته راوباسي. والسلام. د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي ویناوي. جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال